او اروپאי ټولنې د مارچ د 8 په درشل کې د طالبانو پر دوو چارواکو د لوړو زده کړو پر سرپرست وزیر نظام محمد ندیم او د امر بالمعروف او نهي عن المنکر په سرپرست وزیر محمد خالد حنفي بندیزونه ولګول. په دې اړه به د میدان ښار د پخوانی ښاروالي او د ښځو د حقوقو فعال ظریفه غفاری نظر واخلم چې له بروکسل نه په خبرونه کې را سره مل ده. اغلی غفاری ستړي مشه په خیر راغلی. خوش آمدید خانم غفاری. آیا فکر کوئ چې دغه ګامونه چې تر اوسه نړیوالې ټولنې د طالبانو په وړاندې اخیستې دي مثبت پایلې ولري؟ ډیره زیاته مننه. سلامونه تاسو ته او تاسو قدرمنو لیدونکو ته. بس دا چې دغه کار کومه نتیجه به ورکوي د دې ته به مونږ وروسته ګورو، یعنی پس له تطبیق نه لکه څنګه چې ځینی خو کچېری د اقداماتو ته د سانکشنز هغه ته تحریمونو ته وګورو. طالبانو باندې د سفرونو بندیزونه ولګیدل، په طالبانو باندې ځین نور بندیزونه او ځینې هغه هم وشوي. د طالبانو نه رسمیت پیژندلو پروسه ځنډېدلې دي. نو دلته شته ځینې هغه لارې چې نړیوالې ټولنې ته پاتې دي او دوی ترې استفاده کوي د تحریم لپاره او یا هم د فشار د واردولو لپاره. خو لکه څنګه چې د طالبانو دریځ ته کتل کیږي او د دوی ورځ په ورځ محدودیتونو وضع کول او د دوی هغه غیر منطقي او غیر اسلامي او غیر انساني دریځونه د خزو په مقابل کې هغه ته کتل کیږي. نو زه سوچ نه کوم چې دغه شیان په مستقیم ډول په هغه باندې تاثیر ولرلی شي، ځکه چې دغه پروسه لاول نه شروع پام دی رقم وو سانکشنونه وارد کول، سفري محدودیتونه وارد کول، خو بیا هم ځای ونه نیو. زه سوچ کوم چې په یو هغه اساس باندې له هیڅ نه خدای امید بخش دی، امیدوار کننده دی. خو زه ورته ډیر امیدوار نه یم. اغلی غفاری، د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونیو ګوتيرش هم ویلي چې په افغانستان کې د نجونو او ښځو له ټولنیز عوامه ژوند اسف کول ډیر خطرناک دی او د دومره فشارونو برسېره ولې تر اوسه پورې طالب چارواکو په دې برخه کې نرمښت نه دی ښودلی؟ طالب چارواکو سره د دوحې د اګریمنت امضا کول په خپل طالب چارواکو ته د دې واک د دې اختیار او صلاحیت ورکړ چې څنګه یې زړه غواړي هغه سي په وطن کې وکړي او اوس بیرته هم او دغه هر څه د طالب راتګ د غوي اوسېدل دلته په افغانستان کې د ټول هر څه کول دا د نړیوالې ټولنې د سترګو وړاندې وشو او لا هم د نړیوالې ټولنې تر سترګو وړاندې روان دی. نو زه سوچ نه کوم چې یو څه چې د نړیوالې ټولنې په وسیله په موږ باندې تطبیق شوی وي او تعمیل شوی وي، دغه لپاره د نړیوالې ټولنې خو یا نه بیرته هغه کسانو لپاره چې د دوی په واسطه تکینول شوی د واک په ګډۍ باندې هغه ولري مثبت تاثیر ولري. اگه اجازه باشه به شجاع من یک سوال داشتم. خانم غفاری، روز بزرگداشت از همبستگی زنان در حال تجلیل میشه که در افغانستان بیش از هر وقت دیگه یک جنبش واحد زنان ضرورت داره. شما از جمله زنان افغان تاثیرگذار در غرب هستین و بعد از سقوط دوباره هم برگشتید به کابل. چرا شما بخشی از این نوع جنبش ها نشدید تا کنون؟ خوشبختانه من فکر میکنم اگر سوال انفرادی به حیث یک فرد که مربوط به خودم میشه جواب بدم، من در کل عضو هر یک جنبش هستم، چون بحث حقوق زن است و هر یک کسی که صدا میکنه در مورد حقوق زن ما را امیکو میکنیم و هم صدایشان هستیم. ولی اینکه مشخص حرکت ها و جنبش ها شده و باید عضویت زو حرکت ها و جنبش ها را آدم داشته باشه، من فکر میکنم که دوباره برمیخوره بر تصامیم فردی و شخصی خود انسان و از همه مهمتر ما نیاز داریم به یک حرکت بسیار واحد و جامع و کلی تا اینکه چندین حرکت و ما منتظر هستم تا حرکت واحد جامع و کلی را داشته باشیم تا ما عضویت چه بگیریم. سپاس فراوان خانم غفاری از اینکه به برنامه تشریف آوردن. یک بار دیگر روز همبستگی زنان به شما تبریک میگم. ډیره زیاته مننه اغلی غفاری. ډیره مننه.